راځه بچه چې اوس دې ډاکټر صاحب ته وښیم چې زما زوی برق نیولی دی چې دې باندې څه چل شوی دی راځه مخکې شه والکه ته په دې شیانو باندې نه پوهېږې ډاکټر یو دی دوه دلته چې شي کي راځه مخکې شه مخکې شه ګزاره کوه ډاکټر صاحب اجازه دی ډاکټر صاحب اجازه ورته ده والکه خو زه ورته وایم که نه خو زه به ته کښېنه مهرباني وکړه نه دلته مه کښېنه هلته کښېنه چوکۍ کې کښېنه د چوکۍ کومه ده هغه د چوکۍ هغه ده چوکۍ نه وایي والکه لایټونه دې کار کړي کښېنه دلته په ارام صحیح ده دا څومره ښایسته چوکۍ ده والکه سم کښېنه ولې شرمې ولې شرمې دې ډاکټر ته په ارام کښېنه ډاکټر خپله شرمېږي ما زه خو نه شرمېږم لا حول ولا چې اوس ورپسې پاڅېږي چاته کښېنم زما په دې سر کښېنه خو سم کښېنه که نه ما خوا کې کښېنه ما خوا کې کښېنه خواره چاته دې خوا راشه خدای دې وایم یاره خو صبر وکړه نه ختې دې خوا پلار سره څنګ په څنګ کښېنه چې ډاکټر دی تداوي وکړه سم ښایسته پوس کوچ دی که نه څه شوي دي څه خبره ده څه مسله ده دې هلک څه شوي دي ډاکټر صاحب ستان لکه چې دا ماغزه کار نه کوي ښه پوهېږي چې د دې یو ځای کار نه کوي بیا راته وایي چې څه پېښ شوي دي پښې کوزې که د شرمونو دې وشرمولمه میرازمیره کته که پښې ستا را باندې پوس کوچ نه پیرزو کوي ښه او که نه چې زه دلته کښېنم خوله دې سمه خوځوه پلار دې ما نو خوله خو زه کږه نه خوځم ښه سیده خوځم لا حول ولا قوت هو دا صاحبي تکلیف لري او ته لکه چې اعصاب خراب دي ډاکټر صاحب ته عجیبه خبره کې دا اعصابي تکلیف نه لري دا چې دا اصلي خبره دا ده چې دا برق نیولی ځکه مې تا ته راوستی دا م اعصاب خراب شوي دي دلته کابل کې برق هم ده نه برق شته او دا خپل اعصاب خراب دي دا لیونی ده ډاکټر صاحب ته به خپله لیونی دا د پلار به لیونی زه درد نیولی یم هغه هم د سولرو دې ته اوس وګوره ځان مې هم لیونی جوړ کړو او ما نه هم لیونی جوړ کړو په شرمونو دې وشرمولم ته ماته دا ووایه چې شمسي برق هم څوک نیسي چې تا غوندې سړی نیولی ګوره ډاکټر صاحب تا دپاره دغلته رالو دغه سړی چې دی د دې یو انجن یو پرزه هم جوړ نه دی دا چې دی د اوبو برق نیولی زه خو یم مهرباني وکړه پاسه دا د څه او د پښو پورې معاینات یې وکړه چې دا سړی روغ جوړ شي چې څه کاروبار راته وکړي ته غم مه کوه حاجي صاحب زه به دغسې دا لیونیان چې دي دغه برق نیولي او دغسې لیونیان دا ما ډېر سم کړي دي انشاءالله زه به یې درته سم کړم حاجي صاحب زه اوس علاج درته کوم ته مه خفه کېږه ښه زه اوس علاج کوم خیر اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه دا ته ځکه دادا ته ګوره ورته دشکشې واچولې لکه چې حلالۍ مه ګوره بچه په کور کې همیشه ته همدغسې کارونه کوې همدغسې ورانې کوې اوس دا ډاکټر صاحب ګل نه دی دا ټول تکلیفونه به درته راپکي ته بېغمه اوسه ته غم مه کوه حاجي صاحب زه اوس علاج درته کوم بس خیر اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه نو ډاکټر صاحب راځه مهرباني وکړه ته راکړه بچی دا ګوته دې داسې څنګه لکه ته څه کوې دا اوس لیونتوب درته ځینې وباسمې دی نه دا چې شی وایې دا کسن داسې کوي دا لیونتوب غاړې کوي دا ښه نو ځکه زه وایم چې دا سړی داسې تکلیفونه او مشکلاتونه لري نو داسې نه ډاکټر صاحب چې دا زوی راته مړ نه کړي نه نه زه اوس علاج درته کوم ښه و ډاکټر صاحب دا زما زوی باندې دې څه شی وکړو دا خو زوفت وکړو او قرا پرېوتی ناوی او نه ناوی روغ جوړ دا چې مکر کوي مکر باز دا ته اوس ګوره زه علاج درته وکړم دیدي څه کوئ چې شی کوو ته خو ناروغ سړی څنګه راویښ شوې زه روغ رمټ یم ډاکټر صاحب څه وایي نه دا جوړ شو دا مکر تاسو ما چې دا څنګه تړنه کوي اسی نو دا داسې خبره ده ډاکټر صاحب ګوله چې دا همیشه
زما په خیال څه واده ماده ته به چل جوړ کړي ځکه دا داسې کارونه کوي او یاره مړه ځکه دا ما دغه څنګه خوشحالۍ خبر را ده موږ به ډېر رحمت وکړو خوشحالۍ خبره خو پلار دی ما راوستې ما چې زه تداوي درته وکړم چې دا زما زوی باندې څه چل شوی دی برق نیولی که کوم دوکه موکه پلار سره کوي که څنګه دا چې څه رک روغ ده بچی دی د نن سبا زمانې وال چې دي دا مکرباز دي مکر کوي نخرې کوي رک روغ ده روغ جوړ ده ځکه چې دې ته د واده غمه وکړه نور دې لاس شوی ده واده غمه ورته وکړه نور رک روغ ده بس الله دې خوشحال لره ډاکټر صاحب چې مشوره دې راکړو خو دغسې بعضې ځوانان دي لکه زما زامن چې دي ځان په ټګۍ او په برګۍ وهي او بس وایي چې مثلا برق نیولی یم داسې هغسې انشاءالله ته غم مه کوه د دې سړی به زه د واده غم هم وخورم او دا نور هلکانو ته به مې وایمه چې هلکه ورانې مه کوئ بس تا نه ډېره مننه اجازه دی موږ ته مننه خیر څه بس بچی دې درسره ورسېد یاره ډاکټر صاحب ما خو گپ لګاو تا به اوس په رښتینې برق باندې نیولی یم ما خو گپ لګاو زه واده ته ما چل غلی کړی که څنګه نیکه دا ده نو اوس وایه پلارونو سره خلک داسې ګپ نه لګي جوړ مریضان خلک به یې ډاکټر ته راوستي او تېنه به مریض جوړ کړي زه خو یم راځه چې لاړ شو چې هلته به مېلمانه بله طریقه تا راله واده نه کړه که نه خو دغه دی پلار درته خدمت کې ولاړ دی واده را باندې حق لري واده درته کومه زه بچیه ډاکټر صاحب خدای په امان خدای په امان خدای په امان